هیلهمنده یم چې ټول روغ رمټ واوسیږئ او تاسې درانه لیدونکي چې زموږ په فیسبوک باندې او یوټیوب چینل کې زموږ ویډیوګانې ګورئ. په همدې هیله باندې موږ نن راغلي یو تر څو تاسو ته اتلسم ګردی میز وړاندې کړو، تر څو تاسې له موږ سره زموږ په خپرونو کې لا هم ډېره برخه واخلئ. د نورو میزونو ګردي میزونو پر خلاف باندې موږ دا پرېکړه کړې چې تاسو ته یو نوی کار سرته ورسوو او یو نوی کار وکړو، تر څو موږ راسو دلته یو نوښت هم رامنځته کړو او د تاسې ښکلي نظرونه هم په نظر کې ونیسو. په تیرو ګردي میزونو کې موږ راغلو او د تاسې هغه ښکلي کومنټونه وړاندیزونه چې تاسې له موږ سره په فیسبوک باندې او یوټیوب چینل کې شریک کړي وو، په هغو باندې بحث وکړ، هغو باندې مو خبرې وکړې، هغو کومنټونو او وړاندیزونو ته مو ځوابونه درکړل. دا ځل راځو او د دغه ویډیوګانې چې تاسو ته درسي ویډیوګانې خپرې شوي دي په یوټیوب چینل کې او په فیسبوک باندې کې، په دې برخه کې موږ څو سوالونه چمتو کړي دي چې هغه سوالونه به له تاسو نه وپوښتو. تاسې کولی شئ ځوابونه په ډېر ساده شکل سره له موږ سره شریک کړئ. تاسو بېلابېلې لارې کولی شئ چې انتخاب کړئ، ویې ټاکئ او خپل هغه ځوابونه چې تاسې زده دي هغه ځوابونه را سره شریک کړئ. له دې نه هم مه ویرېږئ که چېرته ستاسو پوښتنه غلطه وي نو څه به وسي، هېڅ ستونزه نشته. تاسې په ډاډه زړه باندې له موږ سره خپله هماغه ځواب شریک کړئ، تر څو که چېرته کومه ستونزه وه پکې هغه به موږ بیا درته اصلاح کړو. نو هر زده کوونکی کولی شي دغه ویډیو ښه په دقت سره غور سره وګوري، هغه درس یا هغه پوښتنه چې موږ له تاسې نه له هماغه لیکچرونو نه کوو هغه پوښتنې ته دې ځواب ووایي. دا ځوابونه کولی شي راسره کومنټ کې ولیکئ او یا هم کولی شي خپله کتابچه راواخلئ، په ارامو اعصابو باندې هماغه سوالونه حل کړئ، بیا یې عکس واخلئ او عکس موږ ته کومنټ کړئ. چې دا هم ډېره ښه طریقه ده تر څو موږ وګورو ستاسې هماغه خط څه ډول دی، ښکلی دی نه دی، موږ به هم وپوهېږو چې تاسې واقعا هم درس وایي. نو د ریاضي مضمون په اتلسم ګردي میز کې به راسو او شپږ سواله به له تاسو نه وپوښتو او دې سوالونو ته به بیا تاسې ځواب راکړئ. د ریاضي مضمون لومړۍ پوښتنه، موږ راځو لومړۍ پوښتنه له تاسې نه مطرح کوو چې لومړۍ پوښتنه څه ده. ریاضي تعریف کړئ. ریاضي تعریف کړئ. دا چې ریاضي څه ده دا راته ووایاستئ چې ریاضي څه ده. نو کله چې سوال کوو دلته باید سوال ریاضي تعریف کړئ. دویمه پوښتنه، عادات پېژنئ. نو عادات په څو ډوله دي، څو ډوله عادات لرو، نومونه یې واخلئ. نومونه یې واخلئ. کولی شئ بیا دغه مثال هم راته ولیکئ چې دغه عادت ته دغه وایي او دې عادت ته بیا دا وایي. درېیمه پوښتنه، په درېیمه پوښتنه کې تاسو ته د جمع برخه وایم. لاندې سوالونه، لاندې عادات چې کړئ، لاندې عادات جمع کړئ. لاندې عادات جمع کړئ. کوم عادات به یې؟ عادات به دلته تاسو ته ولیکم. 455 جمع 355 دا مساوي په څو کېږي؟ بله پوښتنه یا بل سوال د همدې برخې 289 جمع 470 مساوي په څو کېږي؟ دغه سوالونو ته به تاسو پام وکړئ چې دا درې خانې سوالونه دي. دا درې خانې سوالونه هم په دې شکل سره کارولی شئ او هم په عمودي شکل تاسو کارولی شئ چې هغه طریقې موږ تاسو ته ښودلې دي. څلورمه پوښتنه کې به راسو او د منفي تعریف به درنه وغواړو یا هم د منفي سوال به درنه وغواړو. لاندې عادات منفي کړئ. که چېرته دا منفي عدد زه تاسې نه څه رقم وغواړم په عبارتي شکل وغواړم. مثلا تاسو ته وایم احمد 10 افغانۍ لري. څو افغانۍ لري؟ 10 افغانۍ لري. که چېرته احمد دکان ته لاړ شي او
د 10 افغانیو یوه کتابچه واخلي نو څو روپۍ یا څو افغانۍ له احمد سره به پاتې شي. دغې ته عبارتي سوالونه وایي. دا عبارتي سوال ته تاسو به پیدا کړئ. 10 افغانۍ لري، 10 افغانیو، دغه ته عبارتي سوال وایي. 10 افغانۍ لري احمد، په 10 افغانیو یوه کتابچه اخلي، څو افغانۍ ورسره پاته دي. بل پوښتنه به داسې درنه وکړم چې اهداف به درکړم. د مثال په ډول 910 منفي 315 مساوي په څو کېږي؟ دې ته ځواب راکړئ. صحیح ده. دوه نورې پوښتنې هم درنه لرم. پنځمه پوښتنه به مو څه دي تاسې په فکر؟ پنځمه پوښتنه ضرب تعریف کړئ. ضرب څه ته وایي؟ ضرب تعریف کړئ او لاندې مثال حل کړئ. دا چې که تاسې یې تعریف کړئ نو مثال هم حتمي حلولی شئ. د مثال په ډول تاسې ته لیکم چې 98 ضرب د 30 څو کېږي؟ دا به راته ووایاستئ چې دا څو کېږي. دې ته به حل پیدا کړي. شپږمه پوښتنه راځو څلورم عملیه باندې. تقسیم تعریف کړئ او لاندې دوه خانه‌ای تقسیم حل کړئ. صحیح ده. پوښتنه به داسې ستاسو ته به ووایم 4325 تقسیم پر 25 دا به څو کېږي؟ د دې حل راته پیدا کړئ. دا مو شپږ سوال. ښه ګرانو زده کوونکو، تاسې ولیدئ چې ما تاسې نه شپږ پوښتنې وکړې. دغه شپږ پوښتنې په بېلابېلو لیکچر نوټونو یا په بېلابېلو هغه درسي ویډیوګانو پورې اړه درلودله. تاسې به راسئ دغه ویډیوګانې که چېرته پوښتنه مو نه یې اخیستې دغه درسي ویډیوګانې به وګورئ، بیا به راسئ دغه پوښتنې ته به ځواب ورکړئ. دا ځوابونه په ډېر اسانه شکل سره تاسې موږ سره شریکولی شئ. دا کار موږ د دې لپاره وکړو تر څو تاسې وهڅوو په راتلونکو ګردي میزونو کې د تاسې پوښتنې راواخلو، ځکه موږ په کمنټونو کې ډېری پوښتنې نه لرو، نو تاسې کولی شئ خپلې پوښتنې په همدې شکل سره ښایي ځینې کسان یا ځینې زده کوونکي د پوښتنې په طرحه کولو کې ستونزه ولري، نو له دې لارې نه کولی شئ چې هغه پوښتنه جوړول هم تاسې زده کړئ، پوښتنه زده کړئ او هماغه خپله پوښتنه په نورو درسي ویډیوګانو کې کومنټ کړئ، بیا موږ د تاسې هماغه پوښتنو ته ځوابونه درکړو. نو د دې په هیله چې تاسې ټول هر هغه څه پوښتنې چې ما درنه کړي هغه راته ځواب کوئ په یوټیوب چینل کې او په فیسبوک پاڼه کې، تر بیا چې په 19م ګردي میز کې زه له تاسې سره راځم او تاسې ته نوې خپرونه او نوی ګردی میز چمتو کوم. تاسې په پاک ذهن ته لاس